علیکم ګران مینوالو راځئ چې وګورو نادیه خیال څه کوي خو پټ پټ به ورځو ښه غږ وږ ورته نه کوو سلام علیکم نادیه خیال وعلیکم سلام څنګه یې ښه کیمره دې لا بولې نه نه نو مینوالو ته مې ښودې که نه چې نادیه خیال نن ډېر زیات کار کوي او ریما خیال ورته موبایل نیولی دی مینوالو دروغ وایي نن ناسته ده کپړو ته نور ټول کارونه زه کوم ته کور خو نن ناسته ده که پرېنځي دا راته ووایه نادیه خیال ته خو ډېره په خیال خیال کې ناسته یې که نه ډېر ښایسته کپړې په خیال خیال پرېنځي زما ټول کارونه دي په خیال خیال راځه ښه ښه خیال خیال یې دا اوس جامې دي که نه دا به ته په طریقې نیسي په خیال خیال به نیسي ولې چې ډېرې ځوانې به نه نیسي ولې چې کپړه خرابېږي څه کپړه خرابېږي نادیه خیال نه راته ووایه مسافر خو همدغه شان دی ناست وي ځان له به کپړې نیسي که نه هغې سره افسوس پکار دی اول ما سره افسوس پکار دی نه نادیه خیال نه راته وایي نوم ته دې ګوره او کپړو وینځلو ته دې ګوره په نوم بس وکړو نوم شکسټي نوم ته ګوره کار کوه چې نادیه خیال ډېره ښایسته په سور کې ناسته ده نادي دا راته ووایه چې ګاډی خو دې کور کې ولاړ دی که نه د دې څو روپۍ ورځ دی 50 او لکه ته په دې کور کې سټینډ کولول غواړې څه دې خیال دی او دلته چې سټینډ کولو 50 روپۍ ګاډي حساب کړه څلور ګاډي ودرېدل شه 200 روپۍ لکه ته خو به د ورځې ښه ګټه کوې که نه دا رنګ پکې ډېر بېکاره دا نو که سټینډ دی که نه ځکه مینوالو دا زموږ کور دی او دا زموږ پکې ګاډی ولاړ دی او دا چې لګي جامې ما مې چورې خپلو مینوالو سره راشو او ورته وښیو چې موږ پرې کار وکړو هسې نه کېږي او مینوالو بله دا خبره نادیې سره موږ ډېر زیات ظلم کړو دا وګوره څومره ډېرې کپړې مې ورته ایښي دي او دا ورته وینځو داسې مسافر هم لکه زما نجیب بالټي پرې داسې جامې چولې او بس دا چل پورته کړي مینوالو مسافرو او که نه دا هم ګپ شپ ولګو لاسره چې تاسو خفه شئ ستاسو